پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ او ستاسو د ژوند امام دی. څنګه چې یو مقتدی په امام پسې تابع وي چې امام سجدې له نه وي تللی مقتدی هم سجدې له نشي تللی، چې امام رکوع نه وي کړي نو دغرانګې مقتدی هم رکوع نشي کولی. که امام سجدې له ځي نو مقتدی به هم سجدې له ځي، که امام رکوع له ځي نو مقتدی به هم رکوع له ځي. که اوس چېرته امام یو رکن ادا کوي او مقتدی بل رکن ادا کوي نو آیا د مقتدی دغه مونځ نه قبلېږي؟ دغه شان محترم الله جل شانه موږ او تاسو ته یو خوب پیغمبر را لېږلی دی، د ژوند یوه نمونه یې را لېږلې ده. که چېرته موږ او تاسو د دغه پیغمبر په نقش قدم روان شو، د دغه اتباع وکړو نو یقینا دا به د الله جل شانه په نیز باندې قبول وي. او که چېرته موږ او تاسو د خپل خوب پیغمبر اتباع نه کوو محترمو نو بیا به زموږ او ستاسو دنیا او آخرت دواړه برباد وي. الله جل شانه دی اول ما ته به تاسو په دې خبره باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اخلاق باندې منور او مالامال وګرځوي. وما علینا الا البلاغ.